السلام علیکم دوستانو. کله مو فکر کړی دی چې ځینې ډېر خلک لوی خوبونه ویني او ډېر کم کسان یعنی ډېر کم خلک یې رښتیا کوي؟ نو جواب ځکه یو دی چې هغوی آرام ژوند پرېښودلی نشي. ځکه چې کله ته خپل خوبونه رښتیا کوي نو د هغې دپاره به مشکلات، صبر او همداسې نورو ستونزو سره مخ کېږي. هغه به ته برداشت کوي نو د هغې نه پس به ستا خوبونه رښتیا کېږي. نو آرام بد شی نه دی، خو که انسان ټول عمر او هر وخت د اسانۍ په لټه کې وي او د مشکلاتو نه ویریږي او سټپ نشي اخیستلی، نو همدغه شان د ده دا ارمانونه ورو ورو ختمیږي. ځکه که ته وګورې که یو انسان ډېر زیات مطلب آرام غواړي، په خوب باندې ډېر زیات مین وي، کوم چې زمونږ د دې دنیا خوب دی، نو بیا د هغه انسان ارمانونه ډېر کم وي، ډېر محدود وي او د خپل راتلونکي دپاره ډېر کم کار کوي. بریالي خلک هغه نه دي چې هر څه ورته اسان وي، بلکې هغوی د خپلې ناکامۍ سره، د سختۍ سره او د ستونزو سره خپل سفر هم نه پرېږدي. غواړي چې ژوند دې بدل شي نو باید داسې کارونه وکړي چې نور خلک یې د سختۍ نه ویریږي. همدغه خلک سبا ستا قصه جوړیږي او ستا مثالونه به ورکولی شي. نو ځان په هر حالت کې د خپل مستقبل دپاره څه نه څه ټایم ویستل پکار وي او هغې ته وخت ورکول پکار وي. نو په یاد ولره، هر ځل چې ته د آرام دپاره یو مهم کار پرېږدې نو ته د خپل هدف نه هم یو ګام ورو ورو وروسته کېږي. په دې ټایم کې د ځان نه یوه پوښتنه وکړه چې آیا زه خپل ژوند د خپلو ارمانونو دپاره تېروم که نه صرف د آرام دپاره؟ او تاسو کتای شئ چې آرام به کله راځي؟ کله چې ته په خپل ځان باندې په اول ټایم کې سخته تېره کې، نو را روان 20-30 کاله به دې په آرام وي. او که چېرته په دې ځوانۍ کې دې آرام وغوښتلو نو پوه شه چې دا 15 کاله 10 کاله خو به په آرام تېر کړې، خو را روان 10-20 کاله به ډېر په ستونزو کې بیا تېروي. نن دا عزم وکړه چې یو وړوکی سټپ واخلې، یو کوچنی قدم را واخلې، ځکه سبا دا واړه کارونه یعنی سبا دا واړه ګامونه د یو لوی کامیابۍ ذریعه جوړېدلی شي. او هیڅ کله هم لوی کامیابي په یو ځل نه حاصلېږي. د دې دپاره به ته واړه سټپس اخلې، هغه به کامیابۍ، نو د هغې نه پس به تا ته لوی سټپ او لویه کامیابي راځي. نو د ټولو خبرو مقصد او خلاصه همدا ده چې که ځواني در سره وي نو کم از کم د خپل را روان ژوند دپاره یو روټین جوړ کړه او د هغې دپاره یو وړوکی سټپ روزانه اخله، ځکه دا به ستا په را روان مستقبل کې ډېر په کار راشي او تا ته به یو لویه کامیابي درکړي. نو د وخت نه فایده واخلئ او په خپل ځان باندې کار وکړئ. نو انشاءالله چې یو څو کاله پس به الله تا ته هغه ژوند درکړي کوم چې ستا سوچ کې هم نه و. نو که دا یو څو خبرې درته ښې لګېدلې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو نورو داسې ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ ریل لایف لیسنز چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې په دې کې روزانه
تاسو سره هم داسې معلوماتي ویډیوګانې شریک کیږي. نو ملاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د هغې وخته پورې د ځان ډېر خیال ساتئ او ما له راکړئ اجازت د الله په امان.